بس خړې اوبه دې وړاندې میان چې ټایم دې پاس کېږي مونږ اکټران ځان نه خاځول خلک نه دي نن د پلادی خاځي دا نن سبا هلته سنت دی زمونږ اکټران واغه شی شروع کو دا ډېر د آرام کار دی مونږ حرام کړی دی یا والا چې په دوبۍ کې شوی نو هغه تکه ټیکټ اخلي نو هلته وایي بهی بوکینګ شوی دی زمونږ چې هلته شوي نو مونږ په یو دیره باندې ګرځو چې تاسو د قرآن ویښولو به راځئ ګورئ اکټر خو داسې یو شی دی چې دی خو ګوره دا د عوام پراپرټي د مطلب دا دی اکټر د عوام په خوښه باندې عوام چې یو سړی خوښوي خو هغه اکټر یې که نه چې نه یې خوښوي خو نه دي که نه وایي لږ خوره تل خوره ډېر خوره ګنډېر خوره بس دغه حساب نعمت سرحدي د کوم وخت اکټر دی هغه اوسه پورې سټیج شو نه ده کړې ما ته ثابت ده که دغه سټیج اگر صاحب کو به چېرته کوله 2 کاله پس 3 کاله پس کال پس هغه شو کوله نو مطلب دا تاسو اوس وګورئ که نه تاسو خو زما خیال هر هفته کې شوي هلته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په لاهور میاګړو ریاض کې چرته چې د نوې فلم بدمعشي خو لیوانتوب د ډېر زیات ګران نوم دی سړی ته یادېږي نه د غیر ریکارډینګ شروع دی د رایټر چې کوم دی شجاع علي صاحب دی ډایرکټر یې کې خان صاحب تاسو په پیژندري نوم دی د ریکارډینګ ډېر زیات په تیزه سره روان دی وخت ما سره د پښتو د فلم انډسټری ډېر یو سینیئر ډېر یو تکړه هنرمند محمد حسین سواتی صاحب چې موږ ته میا صاحب وایو هغه د موږ سره ناستې چې کله موږ لاهور ته راشو دوی سره خامخا مرکه کو دوی سره کینو پاسو دوی ځای ته مقصد لاړو چې مې دوی کوی سره خبرې اترې کو السلام علیکم میا صاحب وعلیکم السلام په خیر علي څنګه حال دی ښه یې جوړې شکر الله په تاسو څنګه الله دې عزت وکړي بالکل خیر خیریت دی بس زړه په زړه ده نوې پکې لا داسې څه خبره نشته پکې څه د کوم فلم ریکارډینګ چې شروع دی نوم یې ډېر ګران دی بدمعشي خو لیوانتوب دی ډېر ګران غونته نوم دی نو دی ډایرکټر کې خان صاحب ډېر وخت بعد هغه فلم جوړی نو څه وایي په حواله سره نو کې خان صاحب ډېر وخت پس فلم جوړی بالکل صحیح خبره ده خو لکه هغه زوړ مولا او زړې تراویح دي مطلب دا دی ولې چې وایي حق ته به حق وی که نه مطلب دا دی دا خو خبره ده خپل خواري کوي هغه خپل کوشش کوي خو چې پېښور ته لاړ شي نو هلته عوام پې کراس راکاږي چې نو بای نو زه دا خبره د ډېر وخت نه کوم چې فلم د پښتو جوړ شي هغه به چلیږي خو چې فلم فلم زه دې ته وایم چې فلم لالا سردار خان جوړ کړو شهید د پلار خانه بدوش فلم وګوره هغه جوړ کړو فلم وربل فلم وګوره لکه فلمونه هغه جوړ کړي هغه وخت به جوړېدل نو اوس هم یو خانه بدوش جوړ شوی تاسو به کتلی که نه نو چې څه ته فلم وایي هغه جوړ شي که نه نو فلم څه دي چې کفر نه دی چې مطلب یو سړی ګوري د فلم نه ډېر څه سړی حاصلولی شي او نو خو لکه ما ته نه ښکاري که نه مطلب دا دی خو الله دې وکړي چې بس دوی خپل محنت کوي چې دوی دا محنت لږ رنګ راوړي ګرمي ده بد حل دی مې د وختې ته ما کتلې هغه سین چې تا وشو خولې په خولو کې خوش وي ارارې په ځای کې پرېوتې ما یې بېهوشه شو لکه ډېر زیات خراب شو ما الله دې خیر وکړي بیا صاحب خو راته بېهوشه شو نه بالکل خو لو خو محنت کوي خپلو نو الله دې وکړي چې دوی دا محنت رنګ راوړي خو زما خپل چې کوم نو مشکله خبره ده بالکل ګوره که مونږ وګورو سینماګانې ختمې شوې ناز سینما ختمه شوه پکچر هاوس هم بله زورانه شوه او دغسې ما اورېدلي چې ارشد سینما هم زما په خیال چې خرڅه شوې یا روانېږي یا څه نو لکه داسې خو زه هم چې فلم انډسټري بس ختم به نو هغه زمونږ اکټران ځان هغه خاځول خلک نه دي نن د پلادی خاځي ده او نن سبا هلته سنت دی زمونږ اکټران هغه شی شروع کړو ډز شو نو بس مطلب دا دی چې بیا خو هم دغسې کېږي که نه پیسې خو دار سړي خوښي اکټر خو داسې یو شی دی چې دی خو ګوره دا د عوام پراپرټي ده مطلب دا دی اکټر د عوام په خوښه باندې عوام چې یو سړی خوښوي خو هغه اکټر یې که نه چې نه یې خوښوي خو نه دي که نه نو مطلب دوی لاړ شي هر وخت په عوام کې مطلب کښېني نو هغوی دومره زور شي چې مړه دا موږ څه خوښ کړي دي سړی نو دا شوګانې چې دوی کمې کوي نو په دې باندې ډېر غټ اثرات په دوی باندې پرېوځي خو دوی نه پوهېږي بس ختمه یې کړه اوس پکې څه پاتې نه دي اوس خو تاسو وایي دا فلم انډسټري چې مطلب زوال طرف ته لاړه یا ختمه شوه د شوګانو وجه ده بالکل نعمت سرحدي د کوم وخت اکټر دی هغه اوسه پورې سټیج شو نه ده کړې ما ته ثابت ده که دغه سټیج شو بالکل هغه دغه سره ملګر صاحب کو به چېرته کوله 2 کاله پس 3 کاله پس کال پس هغه شو کوله نو مطلب دا تاسو اوس وګورئ که نه تاسو خو زما خیال هر هفته کې شوي هلته 2 شوګانې آیینه کې صابرینه کې او پارشد کې 2 شوګانې زموږ دا ورونه ورته بس فلمونه خو داسې نه چلېږي میا صاحب او موږ وګورو لکه دغه فلمونه پروډوسر په 50-60 लाख 70-80 लाख پورې ولګوي او دغه اکټرانو ته بیا هلته شو ولګوي نو چې ته اوس لا یو اکټر راغی
نعمت صاحب وی کنه وکټر په پټ ساتي دا پټ ساتي چې راکاره شنو افیرم ویډیو ختم شو کنه نعمت څومره غټ اکټر و بالکل داغه په ریکارډ کې شو نشته هغه نه دا کړي هغه وی چې زاوام ته مخامخ شوم بیا خبره سره نو خبر دا ده چې شوګانیم کوي زمونږ اکټران خو په انډیا کې چې په انډیا والا چې په دوبۍ کې شوی نو هغه تک ټیکټ اخلي نو تاسو ته وي بوکینګ شوی دی زموږ چلته شوی نو موږ په یو ډیره باندې ګرځو چې تاسو قرآن وې شول به راځي ګوره موږ اکټران نوم خلک بیا چې په قرآن نو راولو او کنه نو دا نور څه نه دا موږ خپل مطلب دا دی وای لږ خوره تل خوره ډېر خوره ګڼ ډېر خوره بس دغه حساب دی دا پښتو ټولې متلې چې کمې دي دا بالکل صحیح خبره دي په دې کې څه غلط نشته بل اوس د نعمت صاحب لته مې سره ملاقات کوو هغه دغه یو خبره کو د مطابق د شوګار مطابق خبرو شو ناغه وی چې لکه شو سوال نه پیدا کی چې ما کړی دا اکټر په پټ ساتي او بل چې موږ ریکارډینګ هم کوو نو زما به دا کوشش وو چې عام پبلک په مخ کې زه هغه سینو نه کوم چې لکه دوی یو نه خاندیا چې دا خو دوی دروغ کوي یا دغه کوي نو لکه زم چې دومره پټ غزان ساتلې کنه مطلب فلم دا ډېر غټ کارو اوس زه چې ته ګورم نو ما ته سلوبي ښکاري قسم په خدای ما ته لوبي ښکاري د فلم چې به هیروین په سیټ ناست نو پته به لګېدل چې څوک ناسته ده اوس دا ښځې ناستې زه ګورم په خدای مې قسم یې زه او که نه خو بس خړې اوبه دي وړاندې میان چې ټایم دی بس کېږي او د اکټر سره میلاوېدل به یو لوی کارنامه به چې اکټر سره میلاو شوي د وخت سوپر سټار سره یا عام سټار سره نو به یو لوی خبره شوه په تصویر ویستیار مله پلان کې بدر صاحب سره میلاو شوي وصف خان صاحب سره فلمونه خو بیا صاحب مکمل ختم شو سلیماګانې ختم شوې نو چې سلیماګانې ختم شو فلم چې جوړ کړي چېرته به یې لګی د دې خو خاتمه وشوه اوس چې خدای پاک مزید خیر پېښ کړي اوس خو زه به یوټیوب سره دغه دی نو یوټیوب لپاره څوک ښه کار کوي که لکه دغه سینما غوندې کار دوی هم شروع کړو څنګه که مونږ دا کار کوو دغسې که مونږ یوټیوب وکړو نو هغه به هم توبې وباسي چې بھائی دا پښتانه چې لرې کوي بقایا به ګورو نو بس نن سبا چې سلک ډېر دغه په ټیک ټاک سره څه دغه دی خلک څه نه څه انکم کوي او دغه یوټیوب هر چې ګوره وران شي که نه وایي د هغې نه ښه آباد شي شو بزنس دا خوارېږي نه دا که فلم ختمېږي نورې به ډېرې لارې به راوځي د دې خلکو الله تعالی ګوره هغه رحیم دی هغه قهار نه دی نو ته به لږ محنت کوې نو هغه به مطلب دا دی چې بخیر سیسټم هغه چلی نو اوس ته که خیال کوي به د ټیک ټاک باندې ډېر خلک ناست دي او ډېرو خلکو پکې روزي روانه ده نو بس ناست هغه یو نوی پلیټ فارم راغی مطلب ټیک ټاک ته چا دومره توجه نه وه نو خلکو د هغې نه ډېر ښه انکم دی مطلب دا دی پای کې هم داسې زموږ څنګه د فلم کې د ګډ وډ خلک دغه پای کې هم داسې ګډ وډ خلک راغلي چې هغه پلیټ فارم سره اوس یاره شته پکې په هغې کې ګډ وډ خلک هم شته او دغسې پکې ګفټران هم ګډ وډ شته دی او موږ خو کله کله کینو موږ خو حالات ګورو مطلب دا دی او وایي چې یو خبر ده که نه وي چې خوله په غوښتو عادت شو کونه په ټیزونه عادت شو دا بیا نه صبرېږي که نه نو بس مطلب دا دی ټیک ټاک چې سره سم رواج دی که څوک یې کوي ښه پخه که نه کوي نو کور یې ودان وروره او نو زه داسې خاص خو نه خو مطلب دا چې کینم کله کله چې هفته هم کینم خو کله کله چې مرتشا شي یو شی راباندې بد ولګي بس بیا مې نه لګي او زه تقریبا د هفته شو تقریبا زم په ټیک ټاک لایو راځم ته پکې ما ډېر ولټول ته پکې ما بیا څه پته شي کله کله کینم مطلب اکثر سهار مونځ وشي بیا د هغې نه پس کینم نو په هغه ټیم کې زه ټیم خلک بس داسې الټه چلېږو که نه او نو فلم انډسټري بس نو فلم انډسټري خو بس ختمه ده غالبا نو دا خو مخکې نه ختمه ده دا خو هسې د دې هغه اخرنۍ او مرحلې دي بس دې کې نور څه نشته دی ما تا ته وویل که نه چې اوس هم دا 2 سلیماګانې پاتې شوې دې له فلم جوړ کړه چې چلېږي او که نه جوړېږي دا خبره بالکل صحیح ده چې تقریبا د وړوکي اختر نه بعد 3-4 ډایرکټرانو اعلانونه کوي یو پلان کې فلم جوړوم بل پلان کې فلم پلان کې او اخر کې صرف د کاکا خان صاحب فلم په ریل کې راووت هغه فلم جوړ کو شروع دی مطلب نور هر څه لاله فلم به مخکې ګوره څه کار چې به په پسرلي ګوشو نو بیا به جمعې ته انتظار و چې دا به جمعې راځي جمعې کې اوس خو موږ په 12 ورځو کې فلم جوړ کړو دغه یې کړو سلیما باندې ولګو بیا ورته ناست چې فلم ښه لاړه نو لکه خدای ته وګوره نو کړي دي څه دي په 12 ورځو کې ته چې فلم یې ښه لاړه او فلم خو ټایم غواړي میا صاحب کنه دا وربل چې 6 کاله 7 کاله چلېدو خو هغه جوړ شوی په 100 کاله کې و ته د هغې دا معلومات خو که چې هغه جوړ شوی په څومره وخت کې و او ګر موږ خو به دا اورېدو یاره فلم شروع شو تقریبا زمانې پکې تېرې شوې یاره لږ کار پکې لا پاتې دی اوس خو چې موږ ته ډایرکټر سوال جواب کوي ته راشه کوریج چې زه رارسم نیم فلم شوي اکټر چې ګوره سیټ ته راشي دلته هغه ناستې ته نه پرېږدي هغه د کار په ځای لیونی شي چې خدای پاکه څه چل به کوم
دا خو د اکټر د موډ کاری مطلب دا دی لکه ګوره تاسو په انډیا کې ګورئ نو دلته خو زمونږ نه ډایرکټر ډیټ واخلي که نه هلته ډایرکټر ډیټ نه اخلي هلته ډایرکټر د اکټر نه تپوس کوي اکټر ورته وایي چې باید د فلانۍ ورځې نه کېده او دا مطلب داسې یو سیسټم وي دا ډېر د آرام کار دی مونږ حرام کړی دی نو مونږ حرام کړی دی نو په دې طریقه کار هم نه کېږي او د فلمونو بالکل بس دغه حل په دې تیر شوي اختر باندې ولګېدل یو فلم زموږ سوپر هټ دی دهقان دیدن خو بیا هم 7 لک روپۍ خساره کې دی مطلب دا دی دا هټ فلم زموږ دغه زه حیران یم چې یاره فلم سوپر دوپر هټ یو هفته 2 هفتې 3 هفتې 4 هفتې لکه ګودي حساب وکړي ډېرې پیسې دي جوړېږي چې سینما فل لاړه شي که نه او پروډوسر بیا موږ په تاوان زه تا ته یم که نه چې فلم صحیح جوړ شي که نه نو ته یقین وکړه چې هغه یوه هفته کې پروډوسر 3 فلمونو ته جوړوي یوه هفته کې 3 ته نورو ته جوړوي او خو چې فلم جوړ شي که نه او چې مطلب دا دی داسې لکه اوس دا چې کوم چې جوړېږي زما خو ضمیر یقین مې نه لګي که نه مطلب دا دی دیدن سوپر هټ فلم دی که نه 6 لکه روپۍ هغه اوس هم باقیدار دی دا به د کم ځای نه پوره کوي سرکټ کم دی ټیک شو ډیره مننه ډیره مهرباني قدرمنو دا میا سي جمهور سره خبرې اترې وکړې فلم بدمعشي خو لیوانتوب د پسټ باندې موجود دی د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دي چې د پښتو د فلم انډستری ډیر سوپر سٹار د خپل فن مظاهره کوي ډیر زر به دا کمپلیټ شي او په لوی اختر باندې په صابرینا سینما باندې لګي نو انتظار کوئ